السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دوستانو خدای دې وکړي چې ټول به ښه او جوړ یاست. دوستانو نن په دې ویډیو کې به زه تاسو ته وښیم چې تاسو څنګه کولی شئ چې د یوټیوب سرچ هسټري کلیر کړئ یا د هغه رقم دوستانو د فیسبوک سرچ هسټري کلیر کړئ. دوستانو که چیرې تاسو په یوټیوب کې یا په فیسبوک کې یو څه سرچ کړئ نو دوستانو که چیرې تاسو غواړئ چې هغه له سرچ بار څخه وباسئ دغه به دوستانو تاسو څنګه کوئ په دې ویډیو کې دوستانو زه تاسو ته دغه طریقه درښیم. دغه ویډیو موږ سره تر پایه وګورئ او ویډیو خامخا درسره لایک کړئ دا خپل دوستانو سره یې خامخا شیر کړئ او د دې کنټ نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل خامخا سبسکرایب کړئ. نو دوستانو نور وخت نه اخلمه زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوم. نو دوستانو اوس که چیرې تاسو غواړئ تاسو د فیسبوک او د یوټیوب سرچ هسټري ډیلیټ کړئ. که چیرې تاسو په فیسبوک کې یو شی سرچ کړی وي یا د هغه رقم په یوټیوب کې سرچ کړی وي نو که تاسو غواړئ چې هغه له سرچ هسټري څخه ختم کړئ دغه به تاسو څنګه کوئ. دوستانو زه اول راځم زه تاسو ته د فیسبوک والا درښیم. دلته ګوره دوستانو زه رالم خپل فیسبوک اکاونټ ته. کله چې دوستانو تاسو خپل فیسبوک اکاونټ ته راسئ د هغه رقم به دوستانو تاسو په سرچ بټن باندې کلیک وکړئ. اوس په سرچ کې ما دا شیان سرچ کړي دي ګوره دوستانو هغه ټوټل دلته راړوي. د هغه رقم دوستانو که چیرې تاسو په سی آل باندې کلیک وکړئ دلته تاسو ټوټل لاړوي نو دلته ګوره دوستانو هغه ټوټل رالو د هغه رقم دوستانو تاسو راسئ په کلیر آل باندې په کلیک وکړئ. نو کله چې ګوره دوستانو تاسو په کلیر آل باندې کلیک وکړئ دلته به دوستانو دغه تاسو کلیر آل کړئ. نو کله چې ګوره دوستانو دغه تاسو کلیر آل کړئ کومه هسټري تاسو په فیسبوک کې سرچ کړې وله هغه ټوټل به له دې څخه وځي. ګوره دوستانو زه بېرته راځم سرچ ته. کله چې ګوره دوستانو زه سرچ ته راسم دلته دوستانو نو ریسنټ سرچ یو شی هم نه دي سرچ شوي نو دوستانو هغه ټوټل له دې څخه ختمه شوله. د هغه رقم دوستانو اوس که چیرې تاسو غواړئ چې د یوټیوب والا ختم کړئ د یوټیوب والا به تاسو څنګه کوئ دلته به دوستانو تاسو یوټیوب ته راسئ. نو کله چې ګوره دوستانو تاسو یوټیوب ته راسئ اوس ګوره دوستانو په یوټیوب کې ما بیا دا شیان سرچ کړي دي دلته دوستانو زه تاسو ته سرچ درښیم. نو کله چې ګوره دوستانو تاسو په سرچ باندې کلیک وکړئ نو ګوره دوستانو ما په سرچ باندې کلیک وکړئ دغه شیان دي به زه غواړم چې دا شیان له سرچ هسټري څخه ختم کړم. دلته به دوستانو تاسو په خپل پروفایل باندې کلیک وکړئ. دلته به دوستانو تاسو په سیټینګ باندې کلیک وکړئ. د هغه رقم به دوستانو تاسو لاندې راسئ هسټري اینډ پریویسي. دلته به دوستانو تاسو راسئ په هسټري اینډ پریویسي باندې کلیک وکړئ. کله چې دوستانو تاسو په هسټري اینډ پریویسي باندې کلیک وکړئ دلته به دوستانو کلیر واچ هسټري سوه کلیر سرچ هسټري سوه. په واچ هسټري کې تاسو هغه شیان کلیرولی شئ کوم شیان تاسو کتلي وي او په سرچ هسټري کې هغه شیان تاسو کلیرولی شئ کوم چې تاسو لیکلي وي. نو دلته دوستانو زه راځم په کلیر سرچ هسټري باندې کلیک کوم او دلته دوستانو کلیر سرچ هسټري کله چې دوستانو دغه تاسو یې سرچ هسټري کلیر شوله بیرته دوستانو زه ځم د هغه رقم سرچ ته. نو کله چې ګوره دوستانو زه سرچ ته راسم هغه ټوټل شیان له دې څخه ختم شوي دي. دا اوس یې را روان دي دغه ریکمانډډ دي دغه اوس له دې بعده تاسو سرچولی شئ. نو دوستانو په دغه طریقه سره تاسو کولی شئ تاسو د یوټیوب او د فیسبوک سرچ هسټري ډیلیټ کړئ. نو دوستانو که ویډیو خوښ شوي ویډیو خامخا درسره لایک کړئ له خپل دوستانو سره خامخا شیر کړئ او د دغه کنټ نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل خامخا سبسکرایب کړئ. دوستانو ملاوي په نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو کې په دعاګانو کې مې یاد ساتئ. د خدای په امان.